د مهمو خبرونو سرټکي. د اقتصادي او سیاسي فرصتونو په اړه د اقتصادي مرستیال څرګندونې. کابل ته د ایراني پلاوي راتګ. د پنجشیر له 11 روغتیايي مرکزونو سره د طبي توکو مرسته. او پر وینزویلا د امریکا برید ته د نړیوالو غبرګونونه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د مرحومې 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن یکشنبه کندهار کې له یوه دارالعلوم د فراغت مراسمو کې د وینا پر مهال ویلي امن افغانستان د ټولو لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه ښه فرصت دی او په خبره یې چې هیڅوک باید فرصتونه په ګواښونو بدل نه کړي. هغه پر دیني علماو غږ کړی چې له دیني حکمت څخه په ګټه اخیستنې دي خلک په نرمه ژبه سمې لارې ته راوبلي او هیچا ته دې هم د پیغور یا په تیزه ژبه خبرې نه کوي. اقتصادي مرستیال زیاته کړي چې اسلامي امارت د هیواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره په سیاسي او اقتصادي مشارکت باور لري او دا مشارکت په تیرو 4 کلونو کې پیاوړی شوی هم دی. له اقتصادي معاونیت څخه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغانستان کې په مقایسوي توګه اوسنی سیاسي قدرت د ټولو په نسبت ثابت او متعادل ساتل شوی. د نظام او حکومت په چوکاټ کې موازي سیاسي جریانونه، مخالف جهتونه او د ملي پریکړو پر وړاندې تهدیدونکي اعمال له منځه تللي او له بلې خوا اداري مشارکت، اداري شفافیت، د اقتصادي زیربناو جوړول، د عامه خدمتونو وړاندې کول او ملي رضایت لوړ شوی دی. د ایران د کار، تعاون او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د سید مالک حسیني په مشرۍ دا پلاوی به د کار او ټولنیزو چارو له وزیر عبدالمنان عمري سره په 2 اړخیزو کاري اړیکو، د کاري ځواک په تبادلې او د تخنیکي او مسلکي زده کړو د پراختیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال د ایران د کرنې وزارت د اوبو او خاورې له مرستیال سره په لیدنه کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې د 2 اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي دي. کرنې وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو د خصوصي سکتور پانګونې، د افغاني محصولاتو بازارموندنې او د ترانزیتي اسانتیاوو د برابرولو پر اهمیت ټینګار شوی. پنجشیر ولایت ځایي مسؤلین وایي چې دغه ولایت له 11 روغتیايي مرکزونو سره د 4.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته شوې ده. د پنجشیر د والي بیان سیف الدین لټون ویلي چې دا مرسته د موف موسسې له لوري برابره شوې او د مرکز، بازارک او ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ته ویشل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو مرستو کې بېلابېل طبي او غیر طبي وسایل، میزونه، د اورلګیدنې ضد تجهیزات، د پخلنځي وسایل او محافظتي توکي شامل دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي د ترانسپورتي وسایطو د معیاري کولو او د مسافرو او سوداګرو د مالونو خوندیتوب په موخه یې تر دې دمه په ټول هیواد کې 100,000 ترانسپورتي وسایطو کې د GPS مجهزې دستګاوې فعالې کړي دي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په مرکز او ولایتونو کې پر بسونو او باروړونکو موټرو باندې د یادو دستګاوو د لګولو لړۍ روانه ده. په تیرو 9 میاشتو کې له هرات ولایت څخه د 14 میلیونه او 333,000 افغانیو په ارزښت 2224 ټنه تازه میوې بهرنیو بازارونو ته صادرې شوي دي. د هرات ولایت مقام مطبوعاتي دفتر ویلي چې دغه اندازه تازه میوې بېلابېلو هیوادونو ته صادرې شوي دي چې د بزګرانو د عایداتو په زیاتوالي او اقتصادي وده کې مهم رول درلود. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلینو ویلي په وروستیو میاشتو کې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې پیرلو ته لیوالتیا ښودل شوې ده. د دې خونې د مسؤلانو په وینا د نویو بازارونو په پرانیستل کېدو سره به صادرات څو برابره زیات شي. بلخ کې د ایران سرکونسل ویلي چې هیواد چمتو دی له افغان سوداګرو سره
د تیلو د چاڼ په برخه کې همکاري وکړي. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د شمال ولایتونو د چاڼ کارخونو ظرفیتونو لوړول د لومړیتوبونو په سر کې دي او ژر به یو ګډ پلاوی ایران ته ولاړ شي او بل پلاوی به له ایران افغانستان ته راشي څو د اړتیا وړ ماشینونه چمتو کړي. د تیلو د چاڼ خونو مسؤلین وایي چې د امو دریا خام تیلو ظرفیت شاوخوا 700 ټنه دی، خو پاکو پټرولو او ډیزلو ته د افغانستان اړتیا ښایي تر 2 میلیونه ټنه وي. چارواکي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چاڼخونو کارخونو ملاتړ به د صنعت پراختیا، د کارموندنې او انرژۍ د ځان بسیاینې په برخه کې مرسته وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې را سره اورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچي د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر ایوانخیل پینټو سره په ټلیفوني خبرو کې د ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنې نیول دولتي ترهګري او د وینزویلا د خلکو پر ملي حاکمیت او ارادي برید بللی دی. هغه ټینګار کړی چې ایران د وینزویلا او دغه هیواد د خلکو ملاتړ کوي. مخکې له دې د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو له متحده ایالتونو څخه وغوښتل چې نیکولاس مادورو او د هغه میرمن خوشي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وینزویلا کې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې ډیپلوماټیک سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دا ناسته د کولمبیا په غوښتنه او د چین او روسیې په ملاتړ ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې مخکې هم د تیر زیږدیز کال په اکتوبر او ډسمبر کې د وینزویلا په اړه 2 غونډې ترسره کړې وې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنې نیول کېدل غندلي او د امریکا دا اقدام استبدادي او د ټولو نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه وزارت زیاته کړې چې دا ډول اقدام د وینزویلا له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او کولی شي په لاتین امریکا کې امنیت او سوله وګواښي. چین همداراز له امریکا غوښتي چې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له موخو او اصولو سره سم چلند وکړي او د نورو هیوادونو له حاکمیت او امنیت څخه سرغړونې پای ته ورسوي. بلخوا د وینزویلا سترې محکمې اعلان کړی چې د پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو مرستیاله دیلسي رودریګز به د لنډمهالي ولسمشرۍ په توګه د دولت سرپرستي پر غاړه واخلي. وایي چې دا پریکړه د اداري تسلسل د ساتنې او د ملي ګټو د خوندیتوب په موخه شوې ده. بلخوا واشنګټن ویلي که دیلسي رودریګز د امریکا له طرحې سره همغږي وښیي نو کاراکاس به له امنیتي ګواښونو خوندي وي او دغه هیواد ته به د امریکایي ځواکونو د لیږد اړتیا پیښه نشي. بلخوا د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې نیکولاس مادورو او د هغه میرمن امریکا ته تر انتقال وروسته د نیویارک ښار د بروکلین توقیف خونې ته لیږدول شوي دي. سرچینې وایي چې ټاکل شوي مادورو راتلونکې اونۍ د منهټن په فدرالي محکمه کې د مخدره توکو او وسلو اړوند تورونو په تړاو محکمې ته حاضر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي کیوبا ښایي د امریکا د هغو هڅو راتلونکی هدف وي چې موخه به یې په لویدیځه نیمه کره کې د نفوذ بیا ټینګول دي. روبیو زیاته کړې که دی د کیوبا د حکومت له چارواکو څخه وای نو د امریکا د پوځ له وروستیو عملیاتو وروسته به یې د اندېښنې احساس کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې متحده ایالات په لاتین امریکا کې اوږد پوځي او سیاسي تاریخ لري. له هغې ډلې د 1961 کال د خلیج خوګانو ناکامه یرغل هم شامل دی. د راپورونو له مخې د ایران په خراسان رضوي، شیراز، اصفهان، تهران، ملکشاهي، اعلام، مشهد او کرمانشاه سربیره په ګڼو نورو ښارونو کې له تیرو 7 ورځو راهیسې لا هم لاریونونه روان دي. د خامنه‌ای لخوا د لاریون کوونکو د ځپلو د ګواښ سربیره نن شپه هم په ګڼو ښارونو کې لاریونونه دوام لري او د ایران پر ضد شعارونه ورکوي. د تهران او کرج ترمنځ په فردیس ښار کې د شنبې په شپه هم لاریونونو دوام درلود او لاریونوالو د علي خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکول. بلخوا ځینو رسنیو د لاریون کوونکو پر وړاندې د ایراني ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ډک چلند په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. وروستی خبر مو هم دا چې د بریټانیا او فرانسې ځواکونو په یو لړ ګډو عملیاتو کې د سوریې په پالمیرا ښار کې د داعش پر یوه مرکز هوایي بریدونه کړي دي.
د بریټانیا دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره ورځ شنبه د جنورۍ 3 یې دغو عملیاتو کې د داعش د وسلو زیرمې په نښه کړي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې دغو عملیاتو کې هیڅ ملکي وګړي ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په دې وروستیو کې سوریه کې د داعش ګڼ مرکزونه په نښه کړي دي. له ملتیا مو مننه. وروستیا مهم خبرونه مو همدومره وو.